سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کړو. کله چې تاسو ته څوک څه ووایي او تاسو پوه نه شئ، دوستانو تاسو به څنګه ورته وایئ چې په الماني ژبه چې تاسو وویل دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Was hast du gesagt? Was hast du gesagt؟ یعنې تېره شوې زمانه ده چې تاسو وویل. چې په جواب کې د مثال په توګه زه وایم، ما وویل چې کور ته کله ځو. نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich sagte, wann gehen wir nach Hause? Ich sagte, wann gehen wir nach Hause؟ یعنې کور ته کله ځو. ما دا خبره وکړه. هغه وویل تاسو وویل، بیا په جواب کې ده ورته دا وویلې. نو د مثال په توګه زه وایم چې 15 ساعته وروسته، یعنې 15 ساعته وروسته کور ته ځو. 15 ساعته وروسته دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Nach 5 Stunden. nach 5 Stunden، یعنې 15 ساعته وروسته. کولی شئ دغسې ښایسته جملې او لغتونه زده کړئ همدغه ټیک ټاک څخه.